سلامونه واکمه ما سهار مو په خیر او په دې شنه سهار کې په تریم کې ناسته یم زما لکزامبورګ ته لکزامبورګ د هغه هیوادونو څخه د اروپا کې چې ډېر وړوکی هیواد دی او هغه پایتخت یا پلازمینه یې لکزامبورګ نومیږي نو دا وطن هم ماته ډېر جالب و د مکتب جغرافیه کې مې لکه نړیواله جغرافیه کې مې چې لوستی و پوښتنه به اسانه پوښتنه به دا وه چې کله به چې ښوونکي ویلې چې کوم هیواد دی په نړۍ کې چې وړوکی دی او دغه هغه پلازمینه هم دغه په نامه ده نو ما به ویل لکزامبورګ نو دا ماته ډېر جالبه وه ولې چې ډېر اسانه پوښتنه وه او د ما په ذهن کې زر کېناستله نو هغه هیواد ته روانه یم هلته مو ورځ هم تېره وه شپه هم تېره وه او بس چې نه پوهېږم نصیب څه وخت به بیا پراګ ته ځو او یا له هغې نه به بل هیواد ته ځو نو بس خوشحاله او ارامه اوسئ د لکزامبورګ هیواد ته راغلم د دې د پلازمینه هم لکزامبورګ نومیږي دا یوازینی وړوکی بډای اروپایي هیواد دی او دلته دا جالبه دا ده چې د بسونه ترامونه د پبلک ترانسپورت چې په دې کار کې ګرځي دا ټول بې پیسو دي مفته دي د چا خبره نه ټکټ شته نه اخیسته اوس د هوټل خواته روان یو او یو دوه دانې ترام مې ولیدل ډېر نوي نوي ډېر ښایسته نوي نوي وو نو ودرېږه چې څنګه رښتیا ټکټ اخلي که نه اخلي نو له دې جنه به هم تاسو ته ویډیو وکړمه نو ما ویلې که نه دا یو ښایسته هیواد جالبه دی چې ډېر وړوکی بډایه هیواد او د فرانسې سره نږدې ګاونډ کې دی تاسو ته به ویډیوګانې جوړې کړمه ما هم نن د لکزامبورګ کالي اغوستي دي تاسو یې ګورئ همدغه هیواد عجیبه دی ما هم هماغسې کالي اچولي راکړله اطاق به ونیسو د یوې شپې لپاره م نیولی دی دا اطاق دی دوه اطاقه دي یو د ماشومانو دی یو زموږ دی دا زموږ اطاق دی او د ماشومانو څنګ ته بل اطاق دی تلویزیون هر څه لري ښایسته دی تشناب هم لري ښایسته صوفه ده د آرام لپاره دې نه هم ډبل بیډ جوړېږي آرام بیډ دی زما چې کله زه یو چېرته سفر کوم در هر څه زیات زما هوټل خوښېږي ولې سړی د باندې ډېر وګرځي بیا ریلکس راشي دوستان دې خدای ژوندي لري خپلوان دې ژوندي لري کله چې ته یو بل هیواد ته ځې افغانستان نه یادوم زموږ هیواد کې بیا نو بیرته سړی پوره افغاني کېږي نو هغه خپل وطن دی هماسې خوند کوي چې د پلار کره د ورور کره دوی کره ځي هلته خو په دا نورو هیوادونو کې نو چې کله د لاړلې بیا ستا ټول ریموټ د کوربه په لاس کې چې چېرته باید لاړ شي څه وخورې دا وکړې خو دلته بیا سړی چې هوټل نیسي د ازادۍ احساس کوي څه وخت څه ملي څه وخت بیده کېږي څه وخت ځي څنګه شاور اخلي څه رقم لباس اغوندي او کوم ځای ته ځي یو خو دا بل دا ده چې په دوستانو باندې سړی نه بوج کېږي نو ژوند ډېر ریلکس وي کله چې تاسې سفر کوئ کوشش وکړئ چې کله یو هیواد ګورئ خپل د جیب یا د پاکټ پیسې برابرې کړئ او نور ملګرو ته دوستانو ته زحمت مه ورکوئ کوشش وکړئ دا ښکلې طریقه ده د ژوند مونږ مخکې له دې نه چې هوټل ته راشو مونږ د لکزامبورګ د خپل هیواد چې دی ډېر وړوکی دی او بیا یې دا پلازمینه یې ډېره وړوکې ده
ټولو ځایونو سیل مو وګرځېدلو زر زر. نو په یوه ورځ کې د خپله د پلازمینه یا پایتخت تاسو کتلی شئ. او که غواړئ چې مثلا دا ټوله هغې وګورئ باید 2 شپې یا 3 شپې وکړئ. په دا 2 شپو یا 3 شپو کې خپله ټول دغه وړکی هیواد تاسو کتلی شئ. ښایسته ځایونه لري او ښه شاپینګ سنټرونه لري او نرخونه هم ښه اوچت دي. اوس به د باندې وګورو چې کړکۍ نه کوم ځای کاري. دا د تاسو کتل ښه دی نو ګزاره کوي د هغې د یوې شپې لپاره دی که دا د څو ورځو لپاره وای او دا رقم وای زما زړه به یې خوړلی و. دا بله کوټه چې ده دا د ماشومانو ده. دلته ښه ده چې یوه کوټه له بلې کوټې سره لاره لري. دا کوټه چې ده دا هم لکه هغه بله کوټه غوندې وه خو هغسې ما وویلي چې ډبل بیټ یو صوفه یې وازېدله له هغې نه تخت جوړېده. دا د ماشومانو لپاره یې تخت جوړ کړی دی او دلته ماشومان پاتې کېږي. لکزامبورګ ډیر ښایسته وطن دی، آرامه، ډیر ښایسته، یعنی په اروپایي یا دنیا کې تر ټولو معتبر هیواد دی، پیسه داره. نو رښتیا دا ترمونه چې دا د ګرځي ترانسپورټ یې ډیر ښه او جالبه دا ده چې هېڅ ټکټ نه اخلي، پیسې فري ده. ما ویلي ټکسي هم پکې فري ده، وایي نه ټکسي پکې فري نه دی، نور نو ترانسپورټ بسونه هر څه پکې فري دي. او بل دا د هوټل مخې ته ولاړه یم، آرامه وطن دی، ډېر آباد ښکارېږي. نو دا ځل موږ یوه شپه دلته لرو، سبا بېرته ځو له خیره پراګ ته. نو پښیمانه شولو چې کله مو هوټل ولیده، هر څه مو لیدل، آرامي، سکون، ښایسته ښار. نو ما ویل کاشکې چې یو هفته راغلی، خیر قسمت بل وار ته به راشو. نو زه اوس وږي یو، ځو دلته کوم رستورانت دی په نامه د بامیان. هغه نو په میپ کې د موبایل په هغه کې راهنمایي راهنما کې. نو ځو له خیره سره بامیان رستورانت ته که اجازه یې راکړه، له هغې نه به م یو څه خبرې د افغانان کوي راوابخلم. په لکزامبورګ کې مو نن اوله ورځ ده. غرمې ډوډۍ مو په یوه ترکش رستورانت کې سلطان کباب نومېده، هلته مو وخوړله. خو دې ښار کې ډېره قیمتي ده د نسبت پاریس او نورو اروپایي هېوادونو ته. لکه هغه ډوډۍ ډېره زیاته قیمته ده. موږ وخوړل، نامخدا 5 کسانو ذاتي ښه مزهدار و، تروې ډېرې مزهدارې وې. له هغه ځای نه بیا راغللو دلته. هلک چې دی چې کله راوځو ټول دغه کالي ټولول د عامر د ماشومانو، دا زه کوم یو بڼکۍ را سره ټولوي، بیکونه جوړوي. نو دوی دغه هلک کوبازي سره ډېره مینه لري، لامبا سره. بس هغه جامې دی چې اوبازي ته ځې یا هاوس ته ننوځې باید جامې. نو اوس د دې پاریس کې مو وخت نه درلوده، نوره سودا مو واخیسته. اوس دلته راغلي یو، دا یو لوی شاپینګ مال ده د همدغه د لکزامبورګ. نو دلته هغه ته جامې اخلو. نو لږ به په تاسو هم سیل وکړم چې قیمتونه څنګه دي، بیا به تاسو ته ووایم.
د کوم هوټل چې موږ نیولی د هغه په لابي کې دلته ناسته یم او ځینې مسافرین د هوټل خوشي کوي او ځي او ځینې نوي راځي. موږ هم روان یو، ماشومان مو هوټل کې پرېښودل ولې هغوی ډېر ستړي شوي وو. دا څو ورځې موږ سره ستړي شوي وو. نو اوس یو ښه ځای مو پیدا کړی دی، زه د هغه جینه به هم به یې وګورو او هم به مو تنده پرې ماته شي، وبه یې ګورو، سیل به یې وکړو او څه ویډیوګانې به راواخلو. نن راغلو زه ډېره خوشحاله سوم. یوه خبره، افغانان د افغان ما تاسو ته وویل چې ځو د بامیان په نامه باندې کوم رستورانت دی، هغه جې پورې لاړلو په موټر کې. دا ښه ده چې د وطن د ترانسپورټ داسې خوشې مفته اعلان کړی دی. نو هلته چې لاړلو زه اوس تلیفون هم کار کوي، زنګ هم وروایي، زنګ نه اوچتې، هوټل یې همداسې قلف کړی دی او په خپله مخه سره تللي دي. هېڅ رستورانت نشته، بند، هر څه بند. ما ویلې خلکه موږ غوندې به څومره نور خلک اشتیاق لري چې افغاني خوراک خوري، هغه به راځي او بیرته به ځي. په دې کې دوه خبرې دي، هم د افغانستان رنګه بدیږي او هم د افغانانو رنګه بدیږي. که تاسو ځئ هم باید یا رستوران بندوئ یا کاروبار بندوئ، باید هغوی دولت ته هغه ورکړي چې دغه نقشه کې د دوی هغه آدرس نور ورنکړي، هغه لوکیشن چاته ورنکړي. نو دغه یوه ښه خاطره نه وه. بیا مجبور سو ترکي رستوران ته لاړلو. ترکي رستوران کې مو ډوډۍ په ډېر لوړ قیمت باندې خوړه. ښایسته وطن دی، په ډېرو شپو ارځي. موږ چې په یوټیوب کې لیدلی وو، موږ ویل ځه یوه شپه، ولې یوه شپه په دې ارځي سړی د ټول لوکزمبورګ ښار وګوري. خو ماحول یې ډېر ارامه دی، داسې خوشحاله او ارامه دی، سړی روحاً ارامه وي. ما کاشکې دوه درې شپې نیولی وی، خو خیر موږ سره هم چې بیرته مو ټکټ کړی دی، سبا ته ځو له خیره پراخ ده. نو تاسو په اجازه د بامیان رستوران کیسه مې درته وکړل. خوشحاله اوسئ. مازدیګر د لوکزمبورګ دی او دغه سیمه په نامه د پلاس دی آرمس نومیږي. ژوند روان دی، ښایسته مازدیګر. دلته چې وګورې هر چېرته لکه یا خلک راغلي، سیلانیان هم راغلي دي او دلته خلک خپل مازدیګر کارونو نه، دفترونو نه راوتلي دي، خپل د اعصاب آرامي د هر ډول د هر هیواد چایخانې او رستورانتونه دي او ډېر زیات بیروبار دی پې. دلته ډېره زیاته ګراني ده، خو د دې خلک ډېرې پیسې لري. دا زغملی شي چې ښه وخوري، ښه وڅښي. څوک واین خوري، څوک بیر خوري، څوک چای څښي، څوک کافي خوري، څوک بس ډول ډول خوراکونه دي. خو ژوند ډېر ښکلی دی، قیمتي کار دی، ښه کارونه پکې پیدا کېږي. په یو رستورانت کې، د ترکش رستورانت کې یوه رومانیایي ګارسونه وه، هغې ویلې چې ډېر کلونه کېږي چې زه د ترکانو سره کار کوم، دا زما لکه کورنۍ غوندې ده. په رومانیا کې چې زه ډېر ښه یونیورسټۍ نه خلاص شم، زه کار پیدا کوم، د ما به $300 معاش وي. خو دلته زه ډېرې ګټم، زه دلته یعنې ګارسونه یم، صفایي هم کوم، خو ډېرې زیاتې ګټم او خپلې کورنۍ ته یې لېږم. دا ښار دې نه معلومیږي چې ارزانه باندې چې کار هم کوي، معمولي کار کې خلک ډېره ګټه کوي. دا ماشیني توتو یا پاپي ګورئ چې داسې غپېږي، د دې لپاره چې ماشومانو توجه ځان ته راواړوي او خوشحاله شي.
عامره څنګه ده دا چاینکه درته وانخلم ته خو دود پتي ډېره خورې خوښه دی ښه ښایسته ده به خو مقصد دی ته به یو 3-4 کیلو شیدې به پکې هغه کوو که نه نه دا به داسې وکړو چې دا به واخلو بیا چې کله میلمستیا وه د مشال ټول همکاران چې راغله همدا یوه چاینکه د ټولو لپاره بس ده که نه دلته ډېره جالبه دوی انتیک شی جوړ کړی دی مجسمې دي لکه پسونه دي لاندې 2 واړه ماشومان دي هلته بیا کومه آله د موسیقي سړی وایي هغه لمنې لاندې لکه ماشومان دې خواته د دې بل غټ سړي په لاس کې ډول دی او لاندې پسونه دي لاندې موږه دي ډېر جالبه تصویر دی هغه د یو مجسمه ده چې دوی جوړه کوي تاسې به وایي چې دا څه شی دی نو بس ما ته هم ډېره جالبه وه خو دا چې ګورې دا کثافتداني ده د خانانو کثافتداني هم داسې لوکس او عصري جالبه ده یعنې ډېر په پاریس کې مې څو ځای ولیدل چې داسې په سړک په غاړه باندې ګن پروت لکه د افغانستان باندې خو دلته لکه ته وګورئ ډېر جالبه کثافتداني ده د اوسپنې ډېره درانه هم ده هېڅ خوځېږم نه ډېره تږې شومه پراګ کې خوبونه پیدا کېږي هلته خو بوتلې دي پاریس کې هم بوتلې دلته یو نلکه ښکاري ته راځه وګورم چې اوبه لري که نه اوبه لري ډېرې ښایسته او خوږې اوبه وي میرمنو د سینګار شیان دي خو متاسفانه چې ناوخته دی او دکان بند دی ښایسته ښایسته امیلونه دي مرۍ دي او دا د کوچیانۍ کمیس سره لکه غټ کمیسونو سره ډېر خوند کوي سړی واخلي خاص کر دغه لکه شنه غمي لري که نه لکه د زمرد غوندې بس او کیدای شي زمرد هم وي یا نه خاموشه ښایسته کوڅې خو د انسانانو د خندا ټوکو ټکالو او د ښایسته ژوند د موسیقۍ نه ډک دی چې هغه خلک خاندي خبرې کوي په سړي باندې ډېر ښه لګېږي نه جنګ شته نه ویره شته نه غلا نه اختطاف نه دښمني بس هر څوک ناست د خپل ملګري سره یا خپل دوست عزیز سره بس مجلس کوي لوکزامبورګ چې دی دا غرایز هېواد دی له ټاپو له غونډیو له غرونو څخه جوړ شوی یو هېواد دی داسې سیده نه دی کته کېږي به پورته کېږي به ستړی کېږي به دغه ځای ته چې زه راغلی یم دا پورتې د تورست نومیږي چې دا د دوی لوکزامبورګي ژبه ده نوم یې دی ښایسته دی خو کله چې دې ځای کې ګورې لاندې ځای ته ګورې ځینې لکه ما غوندې ډارېږي ښه پوره نه شي کتلی خو ډېر زړور خلک د دې ځای سیل کولی شي په تاسو باندې به یم سیل وکړم ما زه زړوره نه یم خو زما کمرمین غرنی دی زړور دی هغه به په کمره کې تاسو ته راواخلي تاسې وګورئ څومره ښایسته شنې ونې ښایسته کورونه هغلته یو اوږده جګه ګمبزه غوندې ده دا به د دوی حتما چرچ یا کلیسا وي بیا یې خواته یو سور پل ښکارېږي چې په هغه باندې دنګ پل دی چې لکه د یو غر د بل غر سره نښلولی دی لاندې سیمه ده او په هغه باندې موټرې ترام دا شیان تېرېږي دې طرف کې هم تاسې ګورئ هغلته یوه زړه پخوانۍ کلا ښکارېږي
همدارنګه چې لږ کمره دې خواته راواړوه دلته یو بل پل پخوانی پل ښکارېږي چې دا د پتلۍ پې تېره شوې ده د پتلۍ لاره ښکارېږي تاسې وګورئ څومره ښایسته داسې پل یې جوړ کړی دی ښایسته خو ډېر زوړ او پخوانی ښکارېږي نورې دا غونډۍ ګورئ دا ونې د شنو ونو ځنګلونو څخه ډک دی وګورئ چې دا بس په څنګه له غره نه راکښته سو لکه د مایپار لاره ده وینې د ورځې ښاري بس دی د ورځې ځي او راځي په همدې لاره باندې خو سړک ډېر سیف جوړ شوی دی یعنې محفوظه دی دا کټارې اوسپنې ډېرې محکمې دي د لوېدو یا چپه کېدو خطر یې نشته په وطن کې افغانستان کې هم ډېرې برجورې کلاوې تاسې لیدلې دي دلته هم داسې یو پخوانی برجور کلا یو برج لیدل کېږي زموږ او تاسې وطنو کې چې مایندې هم کیسې کوي چې وایي په برجونو کې به کېناستل خپلې دښمنۍ به یې پاللې او ډزې به یې کولې خو دلته اوس خلک جنګ نه کوي دا تاریخ یې ساتلی دی او راځي خلک له دې نه عکاسي کوي او تصویرونه اخلي فلمونه جوړوي سره او دا وطن یې پرې ښایسته ساتلی دی نور نو ماته اجازت راکوئ لمر په ډوبېدو دی د ماښام لمونځ به هوټل ته ورسومه مسافرانه لمونځ به وکړمه 3 رکعته خدای دې قبول کړي نور نو زما سفر دلته ختم کیږي زما کامره به ځتې نوره راغونډېږي او ماته اجازه راکوي زه به لاړه شم سبا ته له خیرو سره پراګ ته نن شپه به نور ارام وکړمه هر چېرته چې خوشحاله او ارامه اوسئ ما سپورټ کوئ زما یوټیوب چینل تاسو سبسکرایب کړئ که ویډیوګانې هم خوښې شوې سبسکرایب یې کړئ لایک یې کړئ کمنټ راته ولیکئ او که نه خوښې هم نه شولې بس هېڅ مه ګورئ زه هم نه خفه کېږم ځکه چې زه دا لږ هم چې خلک ګوري زه پرې خوشحالېږم وایي په ډېرو لیوني خوشحالېږي زما هدف دا دی چې نړۍ پښتنو ته په مورنۍ ژبه په پښتو ژبه کومه ژبه چې زه ورسره مینه لرم زه هر هیواد ښکاره کړم او ماته د خدای وس راکړي چې په ډېرو هیوادونو باندې وګرځم او تاسو ته یې ښکاره کړم